جی السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زه امین یوسفزی تاسو ټولو ته هرکلی وایم. زموږ د نن ویډیو موضوع ده چیف اف آرمی سټاف جنرال عاصم منیر هغه اوس فیلډ مارشل شو. هغه ته به اوس فیلډ مارشل وی. د فیلډ مارشل څه مطلب دی، ولې دی فیلډ مارشل جوړ کړی شو؟ آیا د دې نه مخکې د پاکستان په تاریخ کې څومره پوځي جرنیلان چې کوم وو هغه فیلډ مارشل وو او د څه داسې غټه کارنامه وکړه چې د فیلډ مارشل جوړ کړی شو؟ د کې داسې کومه ایبیلیټي او کوم قابلیت و؟ نو په دې هم خبرې کوو او یو کریټیکل انالیسس به تاسو ته پیش کوو. زه په هغه خبریالانو کې، په هغه ریسرچرز کې زه نه یم چې صرف به زه د یو شخصیت صفت کومه، بلکې یو کریټیکل تجزیه به پیش کومه او دا د یو خبریال بنیادي کار هم وي. د پاکستان چې کومه وفاقي اسمبلی ده هغې کې چې کوم خاص قسم قانون پوهان دي او د هغې سره سره په وفاق کې په اسمبلی کې چې کوم وزیران دي هغې راغونډ شو په مشترکه ډول هغې دا فیصله او دا پریکړه وکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې چې موږ د پاکستان چې کوم موجوده جرنیل دی د پوځ عاصم منیر دې ته د فیلډ مارشل درجه ورکوو. د فیلډ مارشل چې کومه رتبه ده، کوم ریک دی او کومه درجه ده، کوم ریسپیکټ دی، کوم عزت دی، هغه یې جنرال عاصم منیر ته ورکړو او د هغې باقاعده ډیکلیریشن او اعلان وکړو. اوس دا فیلډ مارشل څه شی دی؟ فیلډ مارشل دا په یو څو ملکونو کې ده. دا په هندوستان کې هم په پوځي نظام کې دا سیستم موجود دی، دغه رنګ په یو کې، په امریکا کې او د دې سره سره په پاکستان کې هم. او دا په هغه دوران کې یو پوځي افسر ته دا نوم ورکول کیږي، دا خطاب دی، یو قسم خطاب دی چې کله هغه پوځي افسر یو څه لویه کارنامه وکړي، یو څه غټ کار وکړي، یا د هغه چې کوم دشمن ملکي دشمن هیوادي د هغې سره د جنگ په دوران کې کامیابي ترسره کړي، هغې ته شکست ورکړي، هغې ته ماته ورکړي او لویه کارنامه وکړي، داسې کارنامه وکړي چې انبیلیویبل کارنامه وي، ناقابل یقین چې ورته وایي، یو داسې کارنامه وکړي، یو داسې لویه بریا حاصل کړي. نو په دا قسم کارنامه باندې، یعنی په داسې جنگي معاملاتو کې چې کله یو پوځي افسر لویه کامیابي ترسره کړي نو اکثر هغې ته دا خطاب ورکول کیږي. کله چې په 1971 کې د پاکستان نه د هندوستان پوځ بنگلادیش جدا کو، د پاکستان پوځ یې هلته کې کنټرول کو، په خپل سرینډر یې کو. آی تھنک چې 90 نواله 93,000 پورې پاکستاني سولجرز چې د پوځ کوم وو، هغه د انډیا پوځ چې کوم وو هغه هلته ونیول ژوندي او د پاکستان پوځ سرینډر شو. نو د هغې وخت چې کوم د انډیا د پوځ چې کوم او بنگلادیش د هغې په نتیجه کې زموږ جدا شو، څه دی چې موږ مشرقي پاکستان وایو. نو د هغې په نتیجه کې د هندوستان د هغه وخت چې کوم پوځي افسر و، هغه پوځي جرنیل و، نو هغې ته هغې د فیلډ مارشل خطاب ورکړو. د دې نه مخکې د پاکستان په تاریخ کې یو ځل د پاکستان وړومبی چې کوم پوځي جرنیل و ایوب خان، دا فیلډ مارشل پاتې شوی دی او د ځان په خپله فیلډ مارشل جوړ کړی دی. دا په هغه ټیم کې اول د پوځ جرنیل و، آی تھنک چې دا د 1959 خبره، او دی بیا په هغه وخت کې د پاکستان پریزیډنټ هم جوړ شو. د مارشلا قایمه کړه، مارشلا چې قایمه کړه دی د پاکستان صدر جوړ شو. چې صدر جوړ شو نو د ځان ته په خپله د فیلډ مارشل خطاب ورکړو. د پاکستان د پوځ په پوځي نظام په تاریخ کې دا وړومبی فیلډ مارشل او د دې نه وروسته دا دویم جنرال عاصم منیر چې دی نو دا په دویم ځل فیلډ مارشل جوړ کړی شو. دا چا فیلډ مارشل جوړ کړو؟ دا د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی، شهباز شریف او د هغې چې کوم نور ملګري دي وزیران په اسمبلی کې، هغې دا فیصله وکړه په مشترکه ډول او ده ته د فیلډ مارشل ترقي ورکړه، د فیلډ مارشل خطاب یې ورکړ. دی چې تر څو پورې ژوندی د هغې پورې به ده ته فیلډ مارشل ویلی کېږي. د فیلډ مارشل مطلب دا دی چې دا 5 سټار رینک وي، 15 ستوري ده ته ورکړی شي او دا یو معززه شخصیت وي په پوځ کې. دا د عزت او د ریسپیکټ او د قدر یو درجه ده. د دې نه بله اوچته لویه درجه د کامیابۍ نشته. خو دا اوس دلته کې سوال دا پیدا کېږي چې آیا عاصم منیر چې کوم دی دته په څه باندې دا درجه ورکړی شوه، دا خطاب ورکړی شو؟ نو دا ریسنټلی چې د پاکستان او د انډیا ترمنځ د کوم جنګ روان و په هغې کې د پاکستان پوځ
او د پاکستان میډیا د پاکستان حکومت دا کلیم کوي چې موږ د هندوستان پوځ ته ماتې ورکړې ده، د هغې جهازونه هم کریش کړه، هغې ته موږ یو غټ باري نقصان ورکړو او دا موږ د 1971 چې کوم جنګ و د هغې بدله موږ واخیسته. نو لحاظه په دې وخت کې او دا د حسین منیر په مشرۍ کې د پاکستان پوځ دا کارنامه ترسره کړه. نو د دې جنګ د کامیابۍ ټول کریډټ او عزت او ریسپیکټ چې دی هغه حسین منیر ته میلاویږي. لحاظه حسین منیر ته دا د فیلډ مارشل د خطاب او د عزت دا درجه چې کوم ده دا د حق جوړیږي. نو دې نه مخکې د هندوستان په تاریخ کې د هغې د پوځي نظام په تاریخ کې که موږ خبره وکړو نو 2 فیلډ مارشل په هغې کې دي او 2 په پاکستان کې شو. اوس ځینې ملګري په دې باندې تنقید هم کوي او تنقید پیدا کوي چې حسین منیر چې کله فیلډ مارشل جوړ شو نو دا هغه حکومت جوړ کړو، هغه وزیر اعظم جوړ کړو چې هغه د فارم 47 په شکل کې راغلی دی. په 2023 کې چې کوم انتخابات وشو په هغې کې ملک قوم چې کوم دی هغې عمران خان ته د عمران خان پارټۍ ته ووټ ورکړو، خو د هغې سره غداري وشوه، دانلي ورسره وشوه، هغه جیل ته واچولی شو او خاص کر دا خبرې او دا کلیم د پی ټي آی چې کوم سپورټر دي نو هغې دا کوي، دا کریټیسزم پې ضرور کوي. او بیا دا حکومت چې کوم دی نو دا د پوځي کنټرول ماتحد دا په وجود کې راغی، یعنې دا حکومت چې دی د عوام په خوښه نه دی جوړ شوی. دا یو ریالیټي ده، دا یو حقیقت هم دی ځکه چې په دې باندې بین الاقوامي څومره میډیا ده نو دا آن د ریکارډ دا خبرونه او دا معلومات په ټوله بین الاقوامي نړیواله میډیا پراته دي چې پاکستان کې کوم موجوده حکومت دی نو هغه حکومت چې کوم دی هغه د عوام په خوښه نه دی جوړ شوی بلکې د عوام د خوښې یو قسم تضاد فیصله شوې ده. عوام د خپلې خوښې حکومت چې دی او د خپلې خوښې وزیر اعظم هغه عمران خان منتخب کړی خو د هغه نه دغه حق واخیستلی شو، هغه جیل ته واچولی شو، په جیل کې تر اوسه پورې بند دی. او بل طرف ته د فارم 47 په شکل کې چې کوم حکومت راغی او شهباز شریف د هغې وزیر اعظم دی نو شهباز شریف به ضرور بیا هغې جرنیل ته داسې ټایم کې په داسې موقع باندې داسې خطاب هم ورکوي. البته د دې سره سره دا زموږ خپله طرف نه یو رایې نه ده، موږ چې کوم معلومات یې هغه به ستاسو سره شریکوو، چې کوم فیکټس وي کوم حقایق وي بطور یو صحافي زموږ دا ذمهواري ده. خو پاکستان کې ځینې خلک چې دی دې فیصلې ته په ښه نظر په پازیټیو نظر ګوري، سپیشلي چې د نورو سیاسي پارټیانو سره د چا تعلق دی او د کومو خلکو تعلق چې د عمران خان د پارټۍ سره دی یا د عمران خان سپورټرز دي نو هغه په دې باندې په ډېرو سختو ټکو کې غندنه کوي په دې فیصله باندې، بلکې په دې باندې مذاق هم کوي. دا د دې وخت معلوماتو چې ما ستاسو سره شریک کړل. د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تھینک یو ویری مچ.